نننې زمونږ سبق سورة النساء شپږمه سپاره 150 نمبر آیات خوانوالی تر 154 نمبر آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله یقینا آکسان چې هغوی کفر کوي په الله باندې او په پیغمبرانو د هغه باندې وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ او دی اراده کوي چې بیلتون راولي په منځ د الله او د پیغمبرانو د هغه کې. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ او وای دی مونږ ایمان راوړو او وای دی مونږ ایمان راوړو په باز پیغمبرانو او انکار کو د بازونا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا او اراده کوي دی دا چونیسی پمینز د دې کې لار. اولئک هم الکافرون حقا دغه کسان هم دی کافران پرشتیا باندې. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کړی دی مونږه د پاره د کافرانو عذاب سپکونکې. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ او هغه کسان چې ایمان راوړی دی په الله او په پیغمبرانو د الله. ولم يفرقوا بين احد منهم او بیلتون نه کړي بیلتون جدائی او بیلتونی ندر آستے پمینز دیو تن کی دینا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم دغا کسان زردے وربکی دیتا اللہ بدلی دا عملون دی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دے اللہ بخون کے مہربان. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ وارستانا اہل کتاب دا چراوڑی تو دیت کتاب دبرنا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك نو تحقیق سرا دی غختل کړو د موسی علیہ السلام نا ډیر لوی د دینا. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم او ویلو دی اوخیا مونگتا اللہ کارا نو انیول دی لرد چغی په سبب د ظلم د دی ثم
اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك بیاونی و دیس خی پا خدای تو پس دا غنا چراغ دیت واضح دلائل نمونگ ما پیوکڑ دیتا دینا وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا او ورکڑیو مونگا موسیٰ علیہ السلام تا معجز اخکارا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم او پورتمو کو د پاسد دی تور غر په سبب د ما تولد وا دود دی وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اول منگ دیتا دنن شی پا دروازی پتا بدارائی وقلنا لهم لا تعدوا في السبت اول منگ دیتا زیادے مکوی پورز دخالکی وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا او اغست و منگا د دین و دفخا